څه لکه د قربانۍ ګډونه یم هو او دا قرباني به ته ورکې ته چې واده نه کې نو ستا دا نسل به څنګه مخکې ځي زه په خپله مخکې نشم تللی نو نسل به څنګه بوځم ما دنیا دڼیا پام کوه د ربړ جرابې هر غټ سترګې سلمان خان خو نه یې که نه د سنډام سترګې غټي زمړه څه به چیتي او څه به یې ښوروا وي مه خانده خندا سره بدې ښکاري زما مخې له به دیوال نه جوړېږي زه به ځان ته یو ورکوټې د پوډرو غار اخلم ډېر ارمان مې دی یم خدای دې په جنت کې لټه که لټه نه نو دلته لږه لټه ده چې ته اوس په جنت کې هم لټه کې ټوکې لکه زیما لالا کوګا د مولا دې نورم کوکا زه د ځان په ویر ناسته یم د ځان په ویر نیمه ناسته ستا په ویر ناست یم که مولا مې دنه خلاصه کي او ځان ته دې کتلې دي تا هغې سره جوړېږي ګوډسکه وایم که بوډسکی یم او که غونډسکی یم که نه ملستانه مې ښایسته ښځه وکړه خبردار چې زما خاوند ته بوډه ونه وې نو ولې شازلمې ورته وویمه بس چې بله خبره ونه کړي که تا واده ته غاړه ایښې وې نو ته به د بل واده نوم نه اخېستو کنکنک بچیه السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مشي سپر بابا د دې کارونو دې دا زړه دې رانه یو دا زړه دې رانه یو ګوره ما ته نیغه نیغه مه کېږه ته په ما ورګوناچې په ما به سترګې وباسې ته بې نوم په خوله باندې دي ورسه غوږونه سوې خاوند مې ملاړو او زوی مې ملاړو هلته خو زه شومه لاړه ځواني مې لور شوه مور او پلار مې پیسو لیوني کړي धन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है دانې ډانکوپې د چوتر ماسه د فرهاد او شیرینه کیسه درته کومه د منډې منډې څه شي کیسې کوه نور خو خدای بخلې هاي 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 نادیده کا خبردار چې زما خاوند ته نادیده کو نه وې شاباش افرین د پښتون لوري د پښتون لور نه ده د لالچي لور ده د پوډري لور ده که د پښتون لور وی نو ستا غوندې کې بوډک لبی ورکوله اوس دا زمرې د ځنګل نه منې کې ګرځه ګرځه د ځنګل کې ګرځه مبارکه چې د کور خلک کاکاجي یار مې دغه ټوټه واده غم وکړو مال یې دغه واده غم نه دی کړی مور له دې غم وکړه ماما کور په یوې یوې سره یوه مانا نشي خلاصېدی اوس څه راشه که نه اوس تکړې ونې بار راوځه که ځان ته د پښتون لور وې که نه بار راوځه ویم راوځمه خو لږ ساعت پسو دا زما ښځې ته چمچل وویلو د منډې مخې هغه یوازې ستا ښځه نه ده نو څه ده څه ده هغه زما مورم ده ستا مور نه ده درته ویم غلې کښېنه او د خود نه مې مه وباسه کینې اوس درپسې کینچیر وباسم تا خو به باندې ګیاره باره تېره کړه دا چېرته تللې پارامۍ جرګې انا پارلمان جرګه یې درته وویله څه زما د پارامۍ جرګه څه شوي دا کټونه وای Venga, Rosa, ruor de marxo. Poder de l'any
بیا یې څه قیامت جوړ کړی دی سړیه نه نو دی چې بس مګه سمداستونو په کټ کې به ملاستو که نه بس ورور دې تېره کړه سی تېره کړه د منډې مخې سر خطبه به راځي تېرې کړې وې که نه یا لکه پاسه مړه پاسه یا ګوګا سترګې وغړوه موږ دې چا ته پرېږو مانه دا څه خو بل چې جوړ کړی دی وایي موږ دې چا ته پرېښو ګوګا داسې په اسانه نه مري ځان پرېږده د منډې مخې یا سړیه بل چا په ډمامو نه راځي ښه اما ته دا ډمامه خرابول بند کړه نه مري پاسه پاسه ګورې من نشي کولی وای شکر دی ګوګا سترګې وغړولې ویم چې کوګا راته وې که نه نو په ایمان چې بیا سترګې بندومه ویم یو شل ځل خو یې بندې کړه کوګا ویم خوله مې دې ماته شي که بیا مې درته ګوګا وایي نه نو په شابخ روانه مو خوله ماتېږي ټول مچان مې سپېمو کې ننوتل ماتېږي نه ستړي کېږي ستا خو دې بیخ و بنیاد وته به خو دې 11 12 13 14 15 16 17 تېره کړه خو دې د ګنجې سره وه یا لکه ګوګا نن شه شابخ روانه ای شابسې ویم خدای دې په جنت کې لټه که لټه نه نو دلته لږه لټه ده چې تی اوس په جنت کې هم لټه کړې غلی شه مړه پاسه یا لکه زه نور ستا یو خبر نه منمه بس واده دله کومه کور دله ودانومه پام روندارې پام نو واده تبعی ده بربادي ده زمانه واده اختر دی اختر زمانه شادي ده خدای دا کټو سره وه اچھا رښتیا ویلي دي چې خر د خط په خوراک څه پوهېږي مرغۍ زه پرې پوهېږم چې دی نه کوي که نه بس زه به یې وکړم څه ته به واده وکړې ویم دا ارمان مې پوره نه شي لکه ته خر یې دا به خوکه دې بنده کړه ګینې اوس درپسې دا بوټ راخلم که ته سر یې نو ته خو خپې ابلې خپې بوټان دې کم دي خانیه د دویم واده په ټالونو باندې مه زانګه د رور او د زوی د واده غم دې کوه مرغۍ اول ځان دی نو بیا جهان دی اول بغلول دی بیا داماد کنډول دی ځان پوی کړه زما د پلار نیکه توبه نه دا ته چې واده نه کې نو ستا دا نسل به څنګه مخکې ځي زه په خپله مخکې نشم تللی نو نسل به څنګه بوځم کوګه ستا او زما نسل یو دی دغه مه کوه بچو روح دې لا ژوندی دی ستا نسل به زه مخکې بوځم که کېږي ته دعا کوه اوس وایه 14 که 40 ویم دویم واده دې رانه ونه لیدو ګوړه کوه خوله به دې خوږېږي بیا لیونی شو لیونی نیمه ښځې کېنه او د چنونه مورې که په سرو سترګو مې ونه جلولي که نه نو زما نوم به بغلول ني ځان پوی کړه ویم په کولا غوږونو دې واوره چې تر څو پورې دا مرغۍ ژوندی که نه نو بل واده دې په سترګو ونه لیدو مانه دا مرغۍ خو به کله والوځي که نه ته ګوره چې دې کور ته زه خاروګانې راولم او که نه یې ګوګا که تا واده ته غاړه ایښې وې نو زه به د بل واده نوم نه اخېستو ستا د راسردار څه کېږي نو ما څه کړي دي واښه اوبه همیشه په کمزوري ځای ورځي واښه بس ورځي دي د کمزوري سړي دي خدای بیخ او بنیاد وباچي زه د ځان په ویر ناسته یم د ځان په ویر نیمه ناسته ستا په ویر ناست یم که مولا مې دنه خلاصه کي او که نه چې زه مړ شم او ته بل مېړه وکړې ته والله کې په ځان مرم زما هم د پیجو ساده نه نو دا نومونه کاټ شوي وو چې تا په ځان باندې شاخوګۍ نوم ایښودو د ګورنر لوره زما نوم یې چې کېښودو نو ما نه تپوس نه و کړی چې تا نه تپوس نه و کړی نو تا به دا خپل نوم بدل کړی و که نه د خدای نیکبخت دی دا نوم د نومه څه څپلی یا جامې نه دي چې بدل یې کړمه شاخوګۍ هم لا څه نوم دی او کنه زنګو دادا دا نامه دې بدله کړه زه چې په لاره راځم د کلي ټولې جینکۍ مې چیړي په هغه دې هغه شا چې خوږېږي د هغه لور را روانه ده زما شکر وباسه لورې چې هلکان دې نه چیړي او خبردار ګوره چې ما ته بې زنګو ډاډه ونه وی
شکر وباسه چې لور دته په ډکه خوله باندې زانګو دادا وایي. زانګو دادا زه به زانګو یم نو. زانګو نوره څنګه په لاره جوټې وې نو. دادا تا له ما نوم خوښ کړی دی. وایه بچې وایه نن ورته نوم بدلو. بس ټیک ده د نن پس په دادا نوم دی شاهرخ خان. نه 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 شاهرخ خان دام لاس نوم دی دا خو د شاخوګي نه بدرنګ نوم دی کتې نه. وای دادا ته په څه پوهېږي شاهرخ خان خو د جینکو د زړه درزا ده د سترګو تورې ده او د زړه ټکورې دی خو د ښکلا یوه نمونه ده. دام نمونه ده. او ګوره سپرغی نوم څوک نه بدلوي. ستا د مور نوم وزیره ده نو دا په رښتیا وزیره ده څه؟ زه ځمه چې خپل ملګري سره کړه ته ولګوم. ورځه ورځه تا نور څه کار نشته نو. سبا وایو مورې نو یم خره چې دې پلار ته نیم تلي کلي زه به همداسې په لاره بیا ډولۍ ډولۍ روانم وړو به راپسې خاندل. شوی چې نوې ژوندی بیا بیا نوې دودان دی شوی د نوې ژوندی بیا بیا نوې دودان دی خدایا شکر باسه بغلوله چې چاونه لیدي دا مالکه چا ولیدم نه څه دنیا ورانه ځوان څه کفر وچو ځوانان پرېوځي ځوانان نو زه خو لا بیا م پرېږده ماله پاسه بغلوله پاسه ماله ځه زه خیر سلام سكرت ودادي وتتنترك بيتوبة بدأ ساعة غديش نتوس تاكا دونك دمان دمخي ودادي استاجوينيما لا غديش تنجا مكودا فلاتون بتيا ما تبي تستاجيني ما يا خدايا باكا ولا دا فلاتون بتيتو ويا كوتا دي وسبوسة ما كان ماذا تبغى استاسلا كوتي كوتا ويا لوبي دالباندي كوما بخيرتا لا كادو نكيا تدوسا نانو تقولي نقول ودادي دا تنقرق ومبريدة كذا وين دراكي وتاكا ايش قد تشكني بيمان تكنا ويا نور بول ما خمي قال بيديكو تشكونا دالباندي لقوما تكرتو بتيا يا اخو تكرتو لا تكرتو بتيا وين جواب ګوران د شیطان ممنه داسې خپلې ناوې بدله راولم چې خلک بیا ستا په شان تماشې کوي ولې خلک زما تماشې کوي وی ټولې جنکې دې تماشې کوي د کلي جنکې خو ټولې ستا اوسن او ښکلا ته ګوته په خوله دي ګوته په خولې به ولې ني د اوسن په کاته کې خو زه ډېر خود کفیل یم ای د شرم روحیه ټول خلک درته بانجه وایي ته سوی ما وی که نه چې جنکې په تناره باندې ستا د اوسن تعریفونه کوي دا ځکه خو د ټولې روټۍ په تناره سوځي او که نه ستا د اوسن په وجه خو خاوندان سوي ډوډۍ خوري دا خو زما په وجه دی خاوندانو ته ډېره ګرانه پرېوته ها نو بیا واده کې نه 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 بلکل نه واده تبعی ده بربادي ده لرې شه مړه اسې سنډا ته بیم غږو نو تا ته چا وي چې بیم غږوه
ساده نو باته مطلع دا خدای بي خو باته دا کارونه ستا د کولو دي زه چې مالي کوم څه څوک څه باندې تاسو کوئ یوازې ستاسو چې غلط کار کوي ورته دا نه چې غلط کار نه کوي په دې عمر ما سره مې دا عمر د دې کارونه دي دا زه دې نه یو دا زه دې نه یو ولې څه څوک چې علي باندې خوان کوي دا شروع کوه په دې عمر کې دې دوکانه دې شروع کړه خدای بي خو باته غلې چا ده سړي توپ درکې نشته دی بې حیا ده خو په دې کارونو باندې تا ته شرم نه درځي چې په دې عمر دا کارونه کوي په دې ښکاري سړی په دې عمر په ارام کېنسته خدای بي خو باته بس ته کم نو ګوګوده که مونږ یې کوو نو ځه خیر دی که نه نو لکه مونږ خو خیر دی مشران یو نو دی خو که څه دی که دلته خو داسې نه دي په کار کوي سړی په دې ښکاري خفه کېږه مه تم په سپین سرې بدې ښکارې مه کوه نو سپین سرې خو معاف دي هغه غریبانان نه بیا به پردو جنکو ته ګوري نو د پردو جینکو ته کتل ویلې شتینکه دا خو ښه کار نه دی او تا خو خبره واده ته ویسته واده تبی ده بربادي ده میده به شي دا میده به څه میده شي منه دا څه کوي دی خو مخکې نه خدای میده کړې دي غلی شئ مړو او یکوږه تا خو بس دا یو راز رانیولی دی واده تبعي ده بربادي ده بیبي یو خبره درته کومه ووایه بچي ووایه څه خبره ده ویم چې کومې جینۍ ته ما کته که نه نو دادا مې مو ورته کته وای ته نالت شه او پتا شه تا شرم نه راکلو چې په دې عمر باندې پردو جینکو ته ګوري ها بیبي قسم په خدای سم د خریدار په نظر یې ورته داسې ټخ کته داسې ای هی آفرین لالا آفرین ینده دې پولې سره دې ځان شبه ستا نه خو زما دا امید نو او د خریدار په نظر مې ورته کتل ته څه وې ګوګا چنونه تا ورته په کوم نظر کتل د مور په نظر یې ورته کتل دی په حقه دی ته څه وې زه پکې ویمه زه د مور په نظر باندې به صرف ما ته ګوري زمري چې د ما ته به مور وایي ودې وایي که نه څه دنیا بولانه دي چې تا ته څه د مور وایي ګوګا ما ځان له جینۍ خوښه کړې ده ښه که نه ښه ښکلې حسینه او مادبینه ده د منډې مخې ملاله د منډې مخې دا یوه ده او که درې دي سپېره مړیا یم چې زه ژوندی یم که نه نو بل واده دې رانه ونه لیدو یم چې دونه نرې نو دوی کوګا له واده وکړه نه ورندارې نه ګوګا بلکې شاه بخروان واده نه کوي واده تبی ده بربادي ده مرغۍ نور نه پوهېږم بس تیاري شروع که نه به درنګ او نه به ساعتي دا ځوان به واده کوي او بل واده به خامخا کوي پوه شوې او که نه زما یو خبره یي زه په یو خبره باندې پوهېږم ټینګېدې شي نو تو واده کې سړیه زما واده دې مورې ځان له ګزاره وکړه کلکه او سله وکړه او مه کوه خفګانې زما واده دې مورې ځان له ګزاره وکړه کلکه او سله وکړه مه کوه خفګانو وای لورې زه به حوصله وکړم او ګزاره به م وکړم خو چې څوک راشي که نه ځه دې ته غوږ شه مړې مورې ما خو ګانه ویله بچې ستا د عمر ټولې جنکې هم دغه شانتې ګانې وی مورې ته بې ګورې زما په ډولۍ پسې به دومره ډېرې موټرې چې دا سړک په دې سر نه واله تر هغه سره پورې ډکي یو به م پکې چکړه ګاډی نه ټولې به راپسې ټولیانې راځي او که نه د وزیر لور به وزیر اعظم زوی ته ودیږي که نه ته بې ګورې مورې دومره ډېر کالي به مې د خیره که نه چې دا دواړه مټې به مې د سرو د بنګړو ډکي او که نه خوله دې پې م نه خوږېږي یو د لوږې مري او بل یې سر ته پراټې ګوري یاره مورې واده خو سړی یو ځل کوي
لورې نن سبا د یو واده وخت تللی دی خلک 2 3 دی ودونه کوي او تا چېرته په کلي کې واده ولیدو ټول په عدالتونو کې نکاح وتړي او کور ته راولي او بیا زمونږ په دې کلي کې څوک دي چې څه دې خوښوي هغه کوه هسې مورې زما واده به چا سره کېږي ستا واده به هغه چا سره کېږي چې څوک ډېرې پیسې راکوي ها نو لکه تاسو ما نه د میلې سروې جوړوئ هو لورې زموږ نیسي ستا نه بغیر نه غوسېږي ها زه لکه د قربانۍ ګډون یم هو او دا قرباني به ته ورکې ټیک ده دا قرباني به زه ورکړم خو چې ګورې هلک د سلمان خان غونته ښایسته یي سلمان خان پرېږده امیشپور دي خو چې پیسې ورسره زیاتي او پیسې د هلکانو نه نه د بوډاګانو نه زیاتې بودیږي دا بیا چېرته روانې او ته چېرته روانې تاسو که زه روان وم پرېږده سړیه بل څه کار دی شته او که نه خو چې ګورو بل ستاسو کره روان وم بل څه کار دی شته او که نه بل تمه کډی دې جوړه کړې دي او راځي خور سره مې لږ کار و پرېږده سړیه خو چې ګورو خور سره مې کار و زمرې دا خور کور ته راولې سړیه موږ به دې بېغمه شو اوس دا زمرې د ځنګل نه منې کې چې پکې مه ګرځه پرېږده سړیه چې پکې ګرځو ګرځه ګرځه ځنګل کې ګرځه دیم دنه خلاص که دیم چې دا زمرې دې وخوري قسمت مې خراب و چې تا نه مې خور در کوله مزه په مزه را پریونه ځي ستا به د سپیرپاټ ګولې په مارکېټ کې نه ملاوېږي د منډې مخې پرېږده سړیه نن سبا د هر څه سپیرپاټ میلاوېږي ولې نه میلاوېږي نو څنګه ملاوېږي ته دا شاه کبزار ولې نه بجوې نو بیا بدل که کنه دا شاه کبزار دی و دا شاه کبزار خو پیدایشي کوک دی اشنا لکه چې میلمه یې د منډې مخې نوی نه یمه ستاسو نوی کلیوال یمه دې ټرانسفارمر سره مې په کرۍ کور نیولی دی اخی زما خیر دا هغه مستې نازنینې پلار دې جوړې کاکو زه تاسو په خپل کلي کې هرکلی ویمه څه کاکا پرېږده سړیه ته خو زما نه مشر او ما ته کاکا وې ها سړی غوسه کېږي ولې زه زه مشر شومه د منډې مخې ښه شاخوږي وروره دا راته ووایه کنه چې ستا نوم څه دی خو میراتمړنده که شاخوږی مې نوم دی که نه ښه شاخوږي دا وګوره ورته ما تا سره یوه خبره کوله 500 خبرې خو دې وکړې دا لکه د پردې خبره ده که زما ده د منډې مخې نو وایه که نه پیسې خو به نغدي که نه وایم یې په پیسو کې به دې ډوب کړمه د منډې مخې لا مې ډوبوه ما چې زه وزیر سره خبره وکړم نو بیا نه نو خوراک وزیر سره او که خارجه وزیر سره داخله وزیر سره د سپرغی مور څه سپرغی زما ایکې یوه لور ده ستا د سپرغی نه زه قربان شمه ستا د سپرغی نه زه لوګی شمه ستا د سپرغی نه زه چورلنډی شمه څه په اوش کې خوی که نه پیسې دې لا راکړې نه دي ما لور درکړې نه ده او قربانېدل دې بیا شروع که نه پیسې ښې ډېرې دي بالښتونه مې دې ډک کړي دي دا د نن نه پس څه زما سخورو شوې د منډې مخې کېنه شخړو بې نیټې به نه مرې پیمان ستا سپرغی زما ډېره خوښه ده
چې تا کوم خوښي که نه. بس مره زما سپرغۍ خوښه ده او ستا پیسې خوښې دي. بس خبره جوړه ده د منډې مخې. بس ښه ده، زه ورځم چې وزیر سره خبره وکړم. دا په مخه دې ښه، په مخه دې ښه. الله دې په مذاکراتو کې کامیاب که پروردګاره. ستی کمه سپرغۍ دومره مرغۍ ده، د دواړو به ډېر ښه وخت تېرېږي. زما الله دې پکې خیر ورکړي. لیور مې د سوچونو په سمندر کې غوپه شوی دی. داسې ښکاري لکه چې د خپل واده سوچ کوي. ورندارې توبه وباسه توبه، زه واده تبعی ده بربادي ده. چې تبعی ده او بربادي ده نو بیا دې پې سوچ څه لګولو؟ ما د خپل واده سوچ نه کولو. ښه اوس پوه شم، تا زما په واده باندې غور کولو. ستا په واده مې غور نه کولو، ستا د پلار په واده مې غور کولو. وی ته په ژبه باندې چاړه شې، ته په سترګو باندې شمکور شې، ته اوس په ما باندې بن راتلو باندې خوشحالېږي. ما ولې شمکورې؟ تا خدای پامنه که زه هغه واده نه کوم، هغه ځان له پخپله کولی شي. کوږه زه لا ژوندی یم، دومره کمزورې مې مه ګڼه. او ته غم مه کوه مورې، زه تا سره څنګ په څنګ ولاړ یم. نو ته څه کولی شي؟ زه د خپل مور لپاره هر څه کولی شم، د خپل ځان هم پرې قربانولی شم. ځان پوه کړه. زمره څه به چیتي او څه به خورواوي. کوږه د دې نه خو دا ظاهرېږي چې ته لکه هغه بوډک مور سره ښه په کلکه ولاړ یې. ګوره مرغې، زه تاسو سره ولاړ یم. زه د خپل رور په واده نه خوشحالېږم. واده تبعی ده بلکې بربادي ده. چې ته مونږ سره ولاړ یې نو بیا زموږ په تله کې کاڼي ولې ناچې؟ ایروندارې کاڼي څه چې شګې او ګټې به م پکې در واچوم. خو زه ورځم چې د هغې رور اندازه مې واخلم. د کور نه ډېر په غوسه وتې دي. چې د هټلر څه شرف را پرېوتی دی. ویم څه خبر یو مورې، ته تاسو ګورئ زما په حق دا کار دی، زما. وای خیال کو کنه کلاره کینه دی کټ کی. مخه دې که خیر اوس به م ټول ارمانونه پوره شي. اے سړیا ماله به هغه کیمرې والا موبایل لري که نه؟ ویم ښځې هر څه به درته واخلم، 4 لکه روپۍ په خوله یادېږي، په خوله ځان پوه کړه. اے سړیا پیسو ټایم کې چېرته نشه ونه کړي، جعلي لوټونه دله در نه کړي. ولې زه درته داسې درونې ټکې ښکارم چې بغلول به مې دوکه کړي؟ په ارام کښېنه مړې. اوس به مې د خیره لور مزې کوي مزې. او په ایمان ښځې لور به دې مزې کوي او موږ به نشې کوو. مه خنده، خندا سره بدې ښکارې. او ښځې په ایمان دا دې م خو ویل بدې خو ښکارم، خو ما سره دا غم دی چې ته جینه انکار ونه کړي، د نشې کار به م خراب شي. سړیه ته بېغمه شه، د هغې په مرض باندې زه پوهېږم. ولې هغه مرضي ده څه؟ وزیرې څه مرضي دی؟ مړغونجه هېڅ مرضي نشته، هغه هم لکه زما په کالو په ترو مینه ده. ښځې ګونه یوه خبره درته کوم، زما مخې له بل دیوال نه جوړېږي. زه به ځان ته یو ورکوټه د پوډرو غار اخلم. ډېر ارمان مې دی. د ارمان نه مخکې خپې اګرېته نه کړي. ما ته موبایل واخله نو بیا د غر په څوکه کښېنه او هلته سوټې لګوه.
ای ته په پیر دې رحمت شه زما د زړه خبره دې وکړه واه واه خو زما خو پیر نشته مړې زه دې پیرم که نه ناشکرې الله 4 لکه روپۍ دا دوا دې مړې لور ته کوه خدایا چې ترې 4 لوریانو مو نورې وې نو دا ټوله نیستي به مو غوسه وه اوس د ورشو د یوې سره خبره وکړه د نه چې ټولې منصوبې راله په سیلاب لونه کي او که نه ځه ته بېغمه شه زه ورسره خبره کومه ورځه زه ورځم چې ګلې سره زما خیال دی لالا مې جوړ لیونی شو فرخی مبارکه شه مرخی ملګري مې در پیدا کروندارې یم د اخیرا سرپیچک دې مضبوط کا ملګرې دې را روانه ده ملګري د مور خو مې په دې ټول کلي کې یوه ملګرې ده او هغه هم ناجوړه ده جنونه داسې ښکاري لکه چې پلار دې ډاکټر ته بوتلې ده ډاکټر ته نه فرخی ملګري مما چنونا لالا مې زما خیال دی چورلټ لیونی شو باوتو چونه شابکه د مزغو ډاکټر لی بوزه ویم د مزغو ډاکټر نه پاگلخانه پاگلخانه پرېږدي دغه مرغۍ سمبل له واخلو داسې ووایه چې ستا د تمبل د وادل دي سپرغۍ م وولي الا دا څه سپرغۍ شروع کړي دي سپرغۍ یادوم ستا بنه ای کوګا تا دا خبره کړې وه که چې واده تبعي ده بربادي دا به تا ته ښیم چې خوشحالي ده سوکالي ده او آبادي ده د منډې بټې ویم چې څو پورې دا مرغۍ ژوندی که نه نو دې کور ته به سپرغۍ را نه شي کلک مکه خو په مینه باندې ګورې ما یو خبره ښه په مینه باندې ګوره دا سپرغۍ قبوله که دا بندې قبوله که او خبردار چې ګورې غلطه خبره ګورو نه کړې بندې ده را روانه ده دوب ده داک داک هلکه چې په دې لالا مې زو شو یم که دې لالا دې په ما باندې بند راوسته که نه نو خدای دې غر کړي ډېرې مه کوه ماښامې دې خوله دې ماته شه مورې هلک ګورې چې سلمان خان غوندې ښه پلار دې وي چې د هغه هم سترګې غټې دي ته عجیبه خبره کې هر غټ سترګې سلمان خان خو نه که نه د سنډم سترګې غټي دا به سلمان خان وي ستا څه خیال دی چې ګیرې ویني د هغه نوم به شابولي ای لورې په سرو سپینو کې به لوبې کوې یا مورې دا په سرو سپینو کې خلک لوبې څنګه کوي څنګه چې خاوند پکې کوي ښه دا چې بیا د خیرات ته لاړه شم که نه دا چل به د هغه نه زده کړم چې خلک په سرو سپینو کې څنګه لوبې کوي او لورې خاوند به دې په موټي کې ساتي هله یې غر که ولې چټاکې دی چې زه یې په موټي کې ساتم نه چټاکې نه دی ښه غټ کټ دی غټ کټ دا سړی دی کو کټ او رښتیا په موټي کې به یې څنګه ساتم څنګه چې د نن سبا جنکې ساتي زما خاوند څه ناس پان مساله خو نه ده چې زه به یې په موټي کې ساتم غلی شه مړې ته خو په خبره نه پوهېږي لرې شه مورې هغه د کالو خبره مو سره کړې ده کالي که کالي هغه ټوټیانې هر څه به وشي ته بېغمه شه نو بیا ټیک ته مورې زه ورځم چې د کچماچو کاکالو تر خوشحالۍ دا خبره واورم ورشه په یو خپه باندې ټول کلی خبر کا لاړم ولې ونې
دی خانک نه دا دی خو باسي زمونږ دا فیصله خرابې سپین ږیرې سړی بد ښکاري. خبره درته کوم کوکا یو خبره درته کوم دا یو خبره زما ډېره په غور باندې واوره ګولې زه چې م قربان شمه د پیسې نه پیسه ډېر ښه شی دی نو چې کم کار ستا مور او پلار نشي کولی ستا لور نشي کولی ستا غنې نشي کولی ستا هغه نیکه نشي کولی نو هغه کار به پیسه کوي پیسه. د دغه پیسې په وجه خو تا پاپۍ اوچته کړې ده. ناله شه په دغه مور او پلار شه چې ستا خو دې بوډا تله خپله لور ورکوله. دا یم پیسې قربان یم پیسې دا 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 هو هو دا 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 da na 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 da na da 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 na 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 da na da 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 tu tak pasa marca pasa de gatosa pasa de gagada să dohdeni gbaki ina خو چې تا په دې کور کې لکه خوشحالي راغله او په دې خوشحالۍ کې دې دا ست تړلې اوربوس دې پرځولې دې ما یې واچې دا اوربوس خو لږ سم کا په دې خوشحالۍ کې زما خوشحالي م جوړه کړه مطلب مې دا دی چې ما هم واده وکړه نو خرچه به مې یو شي یو به شي وای یو روز برخی دازره بیگی یو روز برخی د کرکټ ټیم بدل د خیره جوړومه للی ملي د پریدا په بمو للی ملي دی د کرکټ ټیم بدل جوړومه د کرکټ ټیم بدل جوړومه د کرکټ ټیم بدل جوړومه نو ځاتما دا دا یا سړیا بچې کا ماښام دی ماښام ستا پیچونه ټول ورځ شوي دي په قلاره کې بادام کېنه کې نو اوس دې برابروم هیله چېرته دومره موده چې زم په دې کور خوشحالي راغلې ده ورته ویل چې ماښامې دی د اصلي کار دفعه د خولې خپې پاسه لږه چوشم دغه ملګري دې را روانه سپرغۍ را روانه ده توجه لږه ملګري ده په تو چاچې په دې مې په دا کټو سر دې وامه سړیا څنګه څه په ما څه څوک چې زما څه کوي نو یاره ګزاره څه څوک دي زه دې روغ زما کار ستاسو کار څه دی سړیا اوس به ما ته وویل چې مازغې کار نه کوي که نه مازغه مې کار نه کوي ستا مکو ستا څه څه کوي عزت د دادا ما خو چې نه دي ویلي بادام کینې نن دې جوړې ځان سم ډیډه کړی دی وای ما نن خو ډېر زیات خوند وکړو وایم ځم باوا ګرځم باوا والوزوه د لور د سر پیسې لانج په کلې باندې الوزوم به خپله لور مې دلته پکې زوې شاخوګیا تا ته ویم که نه نن دې جوړې بیا نشه زیاته کړې ده تو نالت شه او پتاش شه خدای د هغې خلکو بیخ بنیاد وباسي چې دا نشې خرڅوي او د خلکو کورونه ورانوي یا الله تې تباه او برباد کړي چې د خلکو ځوانان تباه او برباد کړي یا الله ته ورسره پوه شي مورې تا ځان له څه کونډه ښځه جوړه کړې ده په خیرو سرې د کونډو ښکري د خاوند به داسې زه خو په شته مېړه کې کونډه یم دا څه وې مورې زما پلار خو لا ژوندی دی دا ژوندی به داسې نو بس دی مورې دا جې مې پرېږده دا خو زمونږ عمر شو تا راته ووایي چې زما واده دا خبرې څه چلو شو نو ستا دا جې ما نیولی کله دی مورې دا زما څنګه واده دی نه مې کالي راغلو او نه مې جوړه جرنده
لوري چې زړه ښکته پورته نه کې هر څه به وشي د جمعې په ورځ به جنجان ستا ډولۍ پسې راځي وای پورې څومره فن بکې که نه چې جنجان زموږ کسې ته راشي ای لورې راشه که نه په دې مړي څادر واچوه زه شاقوبانې څوړ کره ځمه پیمان کنه چې دا سر دې را باندې ګورې خورې تر اوسه پورې څومره سرونه خریلي دي یم تر اوسه پورې خو مې یو سر هم نه دی خریلی خو خیال مې دا دی چې وړومبي هم ستا د دې سر نه شروع کومه سخامخ يه کاکا راته نه شي ویلی هر وخت یې کوږه کوږه که دا وږي دې په دې سپېمو کې در ومنډمه د جمعې په ورځ مې دادا واده دی چنو نه د واده خبرې به را سره نه کې واده تبۍ ده بربادي ده تبۍ ده بربادي ده څنګه تبۍ ده بربادي ده پلار خو مې دوه ودونه کوي او ته وایې تبۍ ده بربادي ده ستا پلار بېوقوف دی مزغو یې دانګلي دي چې واده کوي څه خبر یو بېبې مې وایي کوږاله هم واده کوو نه چنونیه تا بیا ماته کوږه ووایې ویم سم شه ګورې ما نه دي ویلې مور مې درته وې بچو چې تاسو راته کوږه وایې نو د کلي خلک به م راته کوږه وایي خو نیغ نیغ ځه که نه څه له به ورته خلک کوږه وایي ته هم تیار جج جازې پاوا سنګونه وې راته خواړو پایا نه پېږې تا خدای بېخه کنیا تو باچه تا خدای تباه که غرق شي لما زه نن دومره خوشحاله یم که نه ته به یې د اختر ورځ ده د منډې مخکې وای شرم دې هغه وشرمېږي چې څوک پرې پوهېږي بېشکه خو په شرم کې څه شرم دی دا خو مې دویمه ښځه ده که نه خو د دوو پکې نور هم کوم جایز شته ځان پوه که ګورې وای شرمېدلې خپل ځان ته دې کتلې دي ستا په لیسا کې دومره خورا شته ګوره ما سره به ګورې نیغېږې نه ګورې یو خبره مې په دې کولو غوږونو باندې واوره پام ګوره چې په هغه ورځ سترګې څه یې نه کوي او نه ما سره نیغه شي ګورې بله خبره مې وره د سپېرغۍ به ګورې ډېر خیال ساتي زه په تندر باندې ولمه خیال بیا ته په خپله باندې ساتې چې چېرته د نن دا د پیریانو جال ویښته نه دي دا د نه په موټو ونه باسي د پیریانو جاله به نه یادې چې کې خیال نه شي ساتلی که نه زه به خیال ساتم او داسې خیال به ساتم لکه څنګه چې وزیر اعظم د خپلې کرسۍ خیال ساتي د منډې مخې بېبې ما ته خو داسې ښکاري لکه د عجمي چې د وزیر اعظم لور سره واده کېدو والا دی نیازبین زوی دي دا دې راغلو ولې دادا زه ستا نیازبین زوی نه یم وای بچې د زر قدر زرګر سره وي هغه اوس په تا باندې څه کوي هغه به اوس د سپرغۍ نه تاویږي را تاویږي خوله دې په واک کې کا خوله دې په واک کې کا کنئ که مزغو مې کار پرېښو نو بم دواړه اوچتوم او راښکته کوم بم کنئ بس دی غلی شه مړه ځان دې شرمولی دی ښه مې کړی دی دواړه ګولې په کولو غوږونه یې واورئ چې د نن نه پس به زما کمرې ته ګورې بغیر پرمټه نه راځئ پوه شوې او که نه د نن نه پس ویم دادا نن نه پس په پرمټ جوړول غواړي دا راته وایي دا پرمټ به موږ ته چېرته میلاویږي زه دا پرمټه نو چاله ورکوم نه یاره دادا زه به خپلې مور سره هم نه میلاویږم بچې د آثار قدیمې سره بې پرمټه میلاویږه که نه په هغې څه کوي او هغه چمبکچلو سره څه شو چمکچلو دا زما ښځې ته چمکچلو ویلو د منډې مخې هغه یوازې ستا ښځه نه ده نو څه ده هغه زما مور هم ده ستا مور نه ده هغه چا خبره چې مور میاره شي نو پلار پلندر شي نه نو دې زما پلندر شو بس تاسو دې بیخو بنیاد دې باسه د پلندر پټیا
استاد تا د موټر د نه خرابېدو راز څه دی؟ موټر که هر یو وي لاره کار څومره سخت دی خو چې موبلایل پکې مسلم وي نو بیا ورک شه غمونه مسلم موبلایل د C4 فارمولې په وجه د موټر انجن له اضافي طاقت ورکوي او د انجن ژوند یو په دوه زیاتوي څه پوه شوئ مسلم موبلایل د خپل نوم په شان کوي ټول به یې منئ مسلم موبلایل مسلم اسحاق لمیټډ حضرت جی بابا سرای آغا محمد قندهار یا لکه څه چل دی مسکوره په مخه کړي څه نه لندن را په مخه کړې ما هغه هم د ګولټیر سپینه کم نه دی ډېره ناروا روانه ده ډېر زیاتې دی څه ناروا دادا مې وایي که نه چې زما نوې ناوې راشي نو کوټې ته به نه راځي لنډې حلال نو خانک فصل ګوګا کاکا لنډې به د جمعې په ورځ حلالېږي لنډې نه حلالېږي ستا کم نصیبه مور حلالېږي زه په خپله مور جبر او بربریت نشم برداشت کولی نو نه غلې کښېنه لکه د چیتي به دې لوار تېر کي دغه نمونه څوک دا دې د پلار سخره ستا نوي نیکه دی نوې نیکه څنګه نوې نیکه دا خو ما ته تاسکۍ ګاډی ښکاري نه نو تا ته د هغه خپل پلار ټوډي ښکاري څه هغه هم سم د سنتیز د زمانې دی کوګا کاکا لږ سبق ورته ښودل غواړي څه کې اوس زوړ انجن په سکول کې داخلې څه په چنونا ماډل سکول کې داخلوم اوس یې تماشه کوه څوکیا لګوې اوس به دې تڼې اخم څومره دې تڼې کړي دي جدیا زما په دې قدم لا پسې مزه ما دنیا تڼې اخته وایي پام کوه د ربړ جرابې دا څوک دي وې دا دې د زوم زوی دی نو زما زوم خو لا واده نه دی کړی نو زوی پکې د کومه راغو کاکا دې په ایډوانس بوکینګ کې راغلی دی یاره ویم کاکا زستا دی او سلی ته حیران یما دنیا کولی خود نشو آوری خوی طریقه به درته زو سخیما څه طریقه پلار سره FIR درج کا د ویار په ګلاسه یار مطلب می دا دی چې پلار ته راپورټ وکړه دا دې ورغه مې راپورټ کو درېږه نو څنګه ورځې چې زه خو دې تیار کم که نه اوس صحیح شو دیگه ورځم ورته وځي والم ولې وای نو دا وځي والم ولې نو اوس بیا پلار ته پته ولګي که نه چې تا سره یې ظلم کړی دی اوس ورځه ځه که نه ورځم که نه کلیده وای زما شپه د خیر زما د زړه د باب شپه د خیر زما د زړه سیرې شپه د خیر زما په غوندي شپه د خیر د منډې مخې وای خدای بدبخته
داسې ښکاري چې لکه په سلسله کې پیدا شوی بدبخته ده وه خدای م غل که سم د پانیپت میدان دی خو چې کم ګورمه دغرې خوري خو چې کم ګورمه نو لوښو له به لکې ورکوي خو چې کم ګورمه لوښي به لاندې غورځوي دا په تاسو څه شلک را پرېوتې و د خدای نیکبختې ویم زما هغه نوي ناوې چې راشي نو به ستاسو باره کې څه وایي خدای خبر چې وي زه دې کور ته راغلی یم او که ځنګل ته راغلی یم لږ سنجوم زده کوي بس ته مړه په آرام کښېنه ناوې او ناوې د ناوې نه د اړو بله خبره نشته دی ته سوځې ولې ته ولې سوځې د ما ناوې نه ته ولې سوځې د ما د ناوې نه ته منډې مخې ته لیونې ښکارم زه لیونې دا د بلا بچې خو راپسې دلته مرو اخو وی دا خو مسخل دی مسخل بابا دا پسان دې څه جوړه کړي دا ځان نه دي څه جوړ کړي دي دا ولې وای دا نو ښایسته اصغر دی یا سړیه ته ناله شه په شیطان شه وای بغلوله زه دې تڼیا کم ډېر شیطان زه دې ده دا لکه دا څه وایي زما دا اصغر څه وایي دې بالکل دروغ وایي یا سړیه دا لیونی د کور وباسه شبه شکوله د خود نمی مو باتا دادکا یادکا چونونا خودی راستی چه لواتی چیروم دادی چی کری دی؟ زفاکانی اکو ولی راکی بریزم آو دنیا بیکی دیسه اوبو نده راوڑه ورا د مخی نمیا خوچه کدی ماسکه سما گونه مخی را بواو و بیبی ته غم مه کوه د دې ګاڼو مثال د خرګاډي دی او زه چنچیم او خرګاډي د چنچي نه څنګه مخکې کېدی شي د فکر ونه کوي نو زه به تا برابر کړم لږ څه به ته ما وکنو غم مه کوس ښځو زه پیسه او دې پیسه ته ما ګوره ګوره با چې دې سره زه څه کوم او د تا څه به زه خپل ولګي چې دې سره څه کوم ما بار خبروزی کنه والله چې دنیا کوم دی بریزم دی نه زما دنیا وکم ته بس ستا دنیا کول بسې ځکه د ما سره د مخ خرابو ځکه نه د باندې اوس کولم یاده نو زه به ستا خوښ شم لږ خبر وکړه ښځه خو زما چا سره ډېره زیاته همدردي ده دا مسله زما وچاودو چې ما چا څه وکړو د پیر بابا ملنګې ته نه جوړ کړې ته خو داسې ښکاري لکه چې د پیر بابا ملنګ یم زونګیا په خپل ځان نه یمه د لور غم راغلتی یمه لېله دا خبرې مه کوه مله د لور غم خو ګوله چې لږه مو نه کړي صرف د چیټې غم ځان له کوه د هغې فکر کوه او د هغې د جدي موالې چیټه به در باندې ووامه ځه او زونګیا وایي من دا دې ښه خبره وکړه چې یو چیټه ووم که نه نو ایله به مې مازغه ټیک شي او نو بیا زر ته زه وایم چې دا ډولۍ ده چې به درې اوچته وړې بس خبره پکې ونه کړي بس پیسې به درله درکړم ته په پیسې هم په جیب کې واچو چیټې هم بس وهه یو دوه میاشتې پورې خو چیټې ته لاړ شو چې د هغه چیټې ناروپانې چې پوهېږې که نه او بس ډولۍ به درله زه راوړم د خیره سره ټیک شوه په دې باندې به دا خبر راځه کمرې سره چې اول قربان یو پیدا چې ووایم خدایه پاکه بوټان مې شي راځه غورځېږي یا الله ته به یا الله ته به دا څه شی دا څنګه نه جوړ الوزي د خدای نیکبخته الوزي که زرانوان مې لوزي راځه چای سکول ته راځه اوهو الله پیره دا څه شی دی الله تباون تبا که تبا دې کړم برباد دې کړم ولې واده دې وکړه ولې ستا څه خیال دی د واده نه بغیر سړی تبا کېدی نه شي څه تبا شوی خو تقریبا زومه ولې مور درله ښځه کړې ده څه ښځه نه هغه دجال راغلی و کوم دجاله ولې قیامت شو اوهو زما هغه نوی نیکه لانچ پقلی یادې مکه هغه ما در لېږلی و زما په خیال د ښې دنیا کړي زه ټال یم جان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے ناممکن دانې ډانکوپې د چیوتر ماسه اسی کوګه کاکا تا نه زما دا تمه وه بیا کوګه نو د لاټي برنس بچیا خدا کوګه تې اخوا کا او کاکا وایه کنه تش کاکا پتن ډوله
لکه کوم خوا روانې زما لار مې هغه نوې ناوې راولي امر سپن سره یې خبره کوله ما واورېده ځان یې ښه په غم واړولو ځه بابا ځه داسې راته ښکاري چې ته هماغه سلمان خان یې که نه اوس پوه شومه ته لکه دغه د بنګ سلمان خان په انتظار کې راځه راځه سرتاجه راځه دلته کښېنه زه سرتاج نه یمه زه چنونه یمه چنونه نو لکه چې ته د واده زلمی نه اوږه نه ده راځه راځه بابل شي د ناوې مخکې راته کوګاوې کوکا وای سیلې بینه کوکا ته واده شو ستا خدای بیخو باسه یم چې اوس دې په دې کونډه کې اوچت کړم او دې ځمکې له دې راخلاص کړم دا څوک دی ناوې دا ستا لیبر دی که نه نه زما هغه سلمان خان چېرته تللی دی سلمان خان سلمان خان به چېرته خو چېرته کترینا کیف سره به ناست وي که نه وای نو زما سلمان خان زما نه بغیر ممبۍ ته لاړو خدای دې پېشکټ راوغورځوي تباه او برباد نه شي دا چېرته لاړلو دا کوم ځای کې دی دې ماله راغله چنونه زما خیال دی مور دې بیا جګړه جوړه وکړه هله میدان خالي کوه دا کاکا دا خیر خبره دی او که نه دا کلتن نه سکولو سم کلتن نه سم کول خو د ناوې سلام له ورغلو که نه وای وخته بې خیرته زه لا ژوندی یم او ستاسو دا حال دی چې زه مړه شم بیا به تاسو څه کوئ کروندګار ویم چې تر اوسه پورې خو چې ته مړه وي وای دا لا څه ګډې وډې دی کوګا کوګا بیا به هغه چا څه ښه ویلي دي دا په نغږ راباندې وشوي لکه پرپوستکټ وې سر ته وختمه بیبي هغه دادا مې څه شو دا دې په بلا وله یم راځه روټۍ وخوره وای نن د خوشحالۍ ورځ ده قسم په خدای که مې روټۍ زړه ته کېږي زه بلکل مور یم او ډېر خوشحاله یم آفرین یا لکه ناوې دې د پلار ده او خوشحاله دي وای 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 ویم یروندارې زم درغلمه بغلول لالا به مې راخلاصي خو بیا دې دې خیرن سرپیچک ته خیر کنو هغه دغه مې مه ګڼه زه د هغه بارم خان لور یم که نه چې نوم یې د اټک په دروازه لیکل شوی دی او دا اټک په دروازه باندې نوم لیکل دومره ګران کار نه دی اوس په خانتاسون ولېږم او یو ټول کلي نومونه به پرې ولیکي مکارې دا اوښکې تا سره ډېرې نږدې پرتې دي د جوارۍ لور ژوند یې راله تنور کړی دی د چا راغلې وله راشي بیبي خیرې مه کوه دې ته وګوره ما سره به مې چې لګي دومره چکې او چوکۍ به پرې ولګوم چې عبدالرزاق او شاهد افریدي به دې شي خدای منې غلطی کړه زما خیال یې جوړ غل راغلی دی زما په شان ته داسې ډېرې پېښې د رواجونو ښکار شوي خلق را توای دنیا کلی دا
په مخ د هر چا کلی دا زله تا مجنون مسکې شم دا وایم ما ته زما تورا لیلا کلی دا زله تا مجنون مسکې شم دا وایم ما ته زما تورا لیلا کلی دا بجواره کې ون شو او د مرشد ملک غزوی یې ووجو वो कानून मुआफिस د بدمعشان لاس دی ولې ګرځوا رقیبان سوځوا رمضان سوځوا رقیبان سوځوا رمضان سوځوا خپلې خپلې سترګې او ځل بیا را واړوه رقیبان سوځوا خپلې خپلې سترګې او ځل بیا را واړوه رقیبان سوځوا ذلیل او خوار کا چې ټول عمر له یاد ساتي ویل دې دې خیرې مکوا زموږ حق په هسې موالو د ځنګل باچا دې هر څه کولې واده تبعی ده بربادي ده اوس زه د خدای نه بربادي غواړم بربادي وای نو موږ ته لا وایې السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مشي سخر بابا بابا او کنه سخر بابا زما سلمان خان به کله راځي کم سلمان خان د منډي مخې زما سرتاج کم سرتاج ته څه په ګډوډو سره مړي کله وې سلمان خان او کله وې سرتاج د پردو خلکو نومونه ولې اخلي زه تر خپل خاوند خبرې کوم د خپل سلمان خان نو زه ستا سلمان خان یم کنه څه مطلب دا چې زه د واده لیکې مکانه ستا مجازي خدای مکانه د منډي مخې ولې علي علي اوها خبر ته پکې علي یا دا ته پکې کړه واچې پروردګار دا څه چلو شو علي ما له چرته څوک راځي خدای ته پکې کړه واچې
وي الله وي الله پرونداری تاسې مړه بې خپه دلې ګیله ناستې خیر خو دې که نه نن بیبي دادا مې نه ښکاري چې کوټه کې دی او که چېرته بار تللی دی یم دادا دې په بم وله هغه به ټوله شپه د ناوې په دیدن نه مړېدو که خدای ناوې سر ته کښېنئ بچې دادا به دې د خیر اوس ډېر کم ښکاري ځان یې تباه کو ځان یې برباد کو زما لالا چې نه ښکارېږي وی چرته به ناوې ته سنډل صفا کوي نه همدکه سنډل صفا کولو سره جوړېږي روندارې که جوړېږي او که نه جوړېږي خو پتا باندې بند راوسته نو زه خو یم تم وله چکر ووهه ثواب به دې وشي زه یې په تندر باندې ولمه چې چکر وله وهمه وایم دا ثوابونه دي خدای ستا نصیب کړي کوږه په ما څه تېرېږي او دا ته راته څه وې ما څه ویلي دي سړیه ویم زه به ور چکر شم هغه لاړه کښېنه ټپوسه ته به ور چکر شي چکر مکر ته ضرورت نشته دی ویم پرېږده چې په خوبونو باندې موړ شي روندارې په ژوندې در باندې خاورې واړولې نو ویم کوږه کوږه نور ران په زخمونو باندې مالګې مه دوړوه خو دا یو خبره مې واوره چې اوس په دل د بغلو د کس ته دا واده کومه او ویم بیبي زه خو پانیاز نیسم که نه ما هم د هغه د بل د واده وکړه که نه خیر دی وای نه بالکل نه ورندارې واده تبۍ ده بربادي ده خو دا خبره مې واوره چې دا یو سترګه به جاړي او دا بله به خاندي او دا واده به کې ماله به نور کالي جوړې که نه مالې کالي څه چې دا سندل دې نه دي دا به هم دله د سرو جوړ کړم د منډې مخې ته رښتیا وې نه زه به خپلې سپرغۍ چټلو ویم چې زما دې د کوږا په سر کتمې د منډې مخې زه مړه ما وی ته به د سلمان خان په شانتې خو ته خو زما نیکه په ځې نه داسې مه یې کنه ملي خو د بلې کږه شي چاره یې به شي خاوندان ته څوک داسې وایي دومره خو بوډا هم نیمه که نه د زوی نه اوس هم چاپ ګرځمه په دې اوسني ځوانانو والله کې ځان بدل کړم ګوره بوډا یوه خبره مې واوره مګله که نه ګناهګارېږي که نه ملي ته به خبره ولې نه پوهېږې خو د ملي ته پرې خوشحالېږي که نه ځه بوډا راته وایه ځه ځه زه ګورې د بلې ظلم نشم برداشت کولی ښه چې مخکې نه دې پوه کړمه هغه به ستا خادمه وي ستا وینځه به وي والله چې درته پورته مو ګوري او ځان پرې کړه تا ته زه څه ښکارم زما زموږ نه لاټنۍ خبر کړی دی په مزه مزه به چې خبر کړي او که نه اوې یو خبره بله ما به ګورې په هره دویمه ورځ پس شاپینګ له بوځي ښه اوس یې خوند وکړو اوې ریشه بله خبره د جیب خرچه به م راکړې زما ټول جیبونه ستا دي چې کله دې خوښ وي بس لټوی بس وې زما هره خبره به منې ښه ملې ستا په اشارو به ګډېږم بس څوک یې لکه زه ځېمه لالا کوږه د مولا دې نورم کوږه زما دا خوشحالي درنه نه برداشت کېږي وای به مات کې وای به مات کې خپله خو خدای بخښلې هېڅ نه ښېنې واده تبۍ ده او بربادي ده او دبه 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 ښه کېږه ودرېږه یا لالا خدای ته وګوره نور د غولي منځ له راغې اوس خو روزه که نه دا خدای خلکه ویمه سوځي راته نو ته د انوار ته خو وګوره سړیه بس که که نه دا سهار مردان ته وګوره ستا دې هلته وګوره دومره وختي څوک خلک راپاڅوي لکه تا چې راپاڅولم پرېږده که نه ناست یم که نه تا
پتا څه شراک را پرېوتېده ای لالا ویم اوس خو خوشحالېږي رستو ټوله تبۍ ده تبۍ زماله نو خو بس هغه مور سره به دې ناست وي که نه دلته څه کوې خو زه به څومالته کښېنه که نه مور مې نه دروندار مې دروندار نو رندار مور نی مور نی ته ما ته ته ووایه ته ما ته ویل څه غواړې دا خبره دا ته وکړه څه چل دی تا مې کار نشته ډېر نوې روندار سره مې خبره ده نوې رندار څه دې شته کار دی ډېر نېکبخته په خبره خو ځان پوهوه که نه د کلي جینکې ځي او راځي چې دا ناوې به کله راپاڅي چې موږ یې لږه ووینو نه ته ما ته دا ووایه چې دا جینۍ ما ځان له کړې ده او که د کلي جینکو له مې کړې ده ته ما د دا جواب راکړه دا نادیده که خبردار چې زما خبرې ته نادیده ګڼوي شاباش افرین د پښتون لوري د پښتون لور نه ده د لالچي لور ده د پوډري لور ده که د پښتون لور دی نو ستا خو مې د بوډک لرې ورکوله بیبي د شاخوګي لور ده د پلار نوم یې شاخوګي دی خوله بدله ماته کوم نه زما پلار ته د شاخوګي وي ما خپل پلار له نامه بدله کړې زما د پلار نوم دی شاروخ خان یاره څه ښایسته نوم دې پرېښی دی خو دا راته و چې د شاروخ خان دی څوک د منډې مخې ته غلی شه غلی لوښی دی لوښی سم کنډول دی بنګړي راچوه بنګړونه زه د خیره اوس وله بنګړي په لاس کې ستا رښتینی چې زما د پلار بېعزتي کوي او ته ورته غلی ولاړې څه به وایي لوښی دی که نه لوښی 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 افرین بچیه چې ستا په شان زوی لرم که نه نو روک شه غمونه څه ته زما سخر ته لوښی وې لالا ډېر نیغېږه مو نور په ګوته نه پټېږي دوی دواړه رښتیا وایي افرین زما ترزن لیوره داسې وایم دغه چې نه ده چیستلو تاسو زما د سخر په شان کې ګستاخي کوئ لالا سینه دې خرابه ده په مزه ستا د سخر شان دی چېرته نو اوس ما ته څه پته دی چې چېرته دی چېرته دی په ډېرانو وایي زما شاروخانه دادا ورته څه ته نه کوي زه لا ژوندی یم زه دې تپوس کولی یم ته دونه اوس د بخلول خصب ته تیار شه زما خوبه دلته پته ولګي ولاکې پرېږه د بغا ولاکې پرېږه د بغا درته وي چې واده تبۍ ده بربادي ده خو تا نه منله وعلیکم السلام یچنې ما ونه پېژندې زه د دې کلي په هسپتال کې معصي یم او نن مې بدلي وشوله زما نوم بخارا دی واده دې کړی دی نه واده مې نه دی کړی خو خیال مې ورته شته یچنې خوښه دې نه ده چې هغه کوږه نه رښتیا هغه بخروان ته دې واده کړم کوږه که بخروان کوږه ورته موږ د مینې نه وایو اصلي نوم یې شاه بخروان دی ته بخرنی شاه بخروان دی د دواړو جوړه به ډېر خوند کوي ماښام راشئ نو خبره به وکړو ستا د لارو خبرې نه دي زه خو وایم چې دا خبره را سره بس اوس ختمه کړه چې څنګه ستا خوښه یي او هغسې به وکړم ښاده شي خوشحاله شي تا له قربان بس زه ماښام نه راشم ښه مخه دې ښه زه به انتظار شاه بخروانه شاه بخروانه ګوره زما ومنه تیاره به خورې تیاره ولې تا اوس تیاره نه خوري هر وخت خو یې خپې غزولې تیارې ته نوره تیاره څنګه یه
د خپل مطلب د پاره راته شاه بخروان وایي شاه بخروانه. وکوګا کاکا ستا د مطلب خبره ده. و بدتمیزه مشر و کشر پیژنه کاکا ورته وایه کاکا. یروندارې خیر دی کوګا دې راته وایي خو زما یو خبره واورې چې واده په هېڅ دستور نه کوم. واده تبۍ ده بربادي ده بلکې غټ غم دی. ای شابسې ای شابسې په خپله دوه کړي دي او درته وایي ای شابسې. زما نیکه ته غلی کېنه په ایمان چې وینې مې درته خوټ کېږي ګورې غلی کېنه. یا سړیه په ارام کښېنه څه غلطه خبره خو نه ده کړې بس دوه ودونه یې نه دي کړي څو نیغېږه ما ته لا نیغېږي شپږ ورته وکړه کولی شي ورته دغه څوک ورکوي. ای سړیه د چغو نه څه جوړېږي نه. یا بخروانه تا ته ویم که نه خپل نصیب په لټه باندې مه وهه. اورېدلي مې دي چې بینکونه د روپو ډک دي او 3 ټکه سامانونه دي ورسره. هاو د تیلو کویان درنه پاتې دي هم ورته ووایه چې کویان یم دلته د تیلو نه شهزادګۍ ده د شارجي. و بیبي سر پې مه خوږوه چې دې نه کوي زه ورته تیار یم چې بوډاګانې کولی شي نو ځوانان څه تندر والي دي پرېږده دا خبرې. یا لکه په دې خبره خو ما ډېر سوچ نه و کړی ویم چې دې نه کوي نو همتالی کومه. هسې ولکې هسې دا زما زوی دی زما په ایمان چې شناختي کارت به ولکه کینسل کړم ځان پوه کړه. دادو زه د خپلې بیبي زوی یم بیبي ورچغه کېږه پې دې به لګیا وي. دې کور ته دې الله خیر پېښ کړي. هی مکو ګودې زما ومنه بچې مه کوه د دې ښځې ګودې ونه منې ګودې زما ومنه په سیند کې لوګۍ دې د منډې مخې. بیبي زه سیند ته دنګلو ته تیار یم دې داسې لګیا وي. ګوره بچې ویم دانګه مه ډوب بشي د چینده خو د خوراک بشي. ته غلی کښېنه افرین زما نر زویه خدای دې هر مور له داسې زوی ورکړي لکه ماله چې راکړې ماله. یروندارې ښه سوچ پې وکړه بیا به لکه د مچ لاسونه مروړي او وخت به تېري. کوګه د دې بغلول د کسته وله واده کومه. زه د خیره د شاه بخروان نه واپس بیا کوګا شو. ویمه ښځې چې څه کېنه وکړه خو بیا به ګولې ما ته رینګه نه کې داسې تټوره به دې په دا مخوکه وامه توبې به وباسي دا مې ته وویل. ویم خوله مې دې ماته شي که تا ته مې پې رینګه وکړو ځان پوي که. ویمه ته لیونی شوي تا مغزغوب کار پرېښی د منډې مخې بس تکړه شه شابه. ځه ته د هغه ناویاتې ناوې سره کښېنه مونږ خپل کار ته پرېږده. ای بچې کالي به یې فرنیچرې به یې د دنیا سامانونه به یې بینکونه د پیسو ډک دي مزې به کې مزې. بیبي راځه دا خبرې پرېږده چې اوس ورپسې ورشو. زه ځم بورکا راکړم راځه چې زه بورکا راکړم. ویمه تکړه شئ خپلې طبیعې ته. بخرانه ډېر ګړېږي چې خفه نه شي. نه خفه کېږم نه کښېنئ کښېنئ یا راغلی دغه خوبه اوس شاه بخروان دی. نه زه خان چنونه خان یم. بچې زه تا ته پاتې راغلم خوبه نه دی هغه واده ته غاړه نه ږدي. د هغه واده ته غاړه نه ږدي زه خو غاړه ږدم که نه. انشاءالله پرېږده چې دې خپله خبرو کې خلو چنونه خان تا څه ویلې وو؟ ما دا وې چې زما قبول یې چې هغه دې قبول کړي که نه. بس ما قبول کړو. په ایمان دروغ نه وې وایي زه به اوس خپل چنونه خان ته دروغ ویم.
بچې خدای دې په ایمان خوشحاله کا بیبي بس زه نور صبر نشم کولی چرته دې راله باندې کوه زه بچنو نه خاله زه خو یم چې بس نن مې په ډولۍ کې بوزم بچې خدای دې په ایمان خوشحاله کا بیبي څنګه دې خوښه بوزې ده ډېر ښه زه بیا خو په ډول باندې پورته بوزم هله بخانه زه زما چې په پروګا باندې زیری وکړم د خدای په امان मासी आना सफाई करना मरीज आने वाले समझा समझा मासी आज सफाई कर मरीज आने वाले जाओ तुम के बदला हेलो सर हाँ बता दे जरा तबेलू लाल जे तबाद का बर्बाद का वादा तबाही दा बर्बादी दा सबर समा अंदाजे अपना गाना बोली जाए ओए गाना बेबे या लगा सिकंदर राबी वतो वली नाम गिराव खलूरी सो बेबी नावे या लगा नावी नदा बीबी दा अलबत्ता दा नवी नावी दी बीबी दा जमाना रोता तेरा बेबी زده خیره کونډې پرې خوده او ټانګې پکې خوده یا لکه دا ته څه دی بیبي پارچه خو درته نه ویم ناوې نشته ناوې څه شوه دا ښه چورم جوړ کړی څه ته دی ځوانه څه غوبلم جوړ کړی دی ناوې نشته ناوې ولې نشته ناوې خو وکړه ناوې خو شته دی ولې یا لکه ستا ناوې نه یادوي خپله ناوې نشته او زما ناوې نشته دا جو تغذیده نه نو تښتېده به ځله نه تا هغې سره جوړېږي مده نو او ځان ته دې کتلې دي تا هغې سره جوړېږي بوډسکه وایم که بوډسکی م که غونډسکی م که نه ملې ستا نه مې ښایسته ښځه وکړه وایم په شرمونو دې وشرمولم په شرمونو د منډه مخې ودې کچه ته ځه ځه ودې ته ځه ښځه دې کوئ ملې ستا د دې زوی نه خو ملې اوس هم ښیم ښځه خو دا نه تښتېدلي د منډې مخې چې ښځه ترې وتښتېده نو څه چلو شو بله وکړمه چې سر حیات وي نو ټوپۍ ډېرې د خیر سره خاص ځوان زلمی دی ای بختیاري د سترګو لګولو د پرې نه خوستمه پیغورونه دې راته جوړ کړو ماله زما پهلوانه ناوې غلی شه د سیکل تلې رینګه رینګه دې جوړ کړي دي ماله پهلوانه ناوې ماشیه هله بیبي زما پهلوان ناوې هله د دوی پښتو لور دا ټکې تللې یم د سترګو لګولو د پرې نه خوستو خواښې غلې شه او لاړ شه چېرته غلې کښېنه ویې
منګرې وای ته په خپله کې دانه راخېجه درته وایم غلی کښېنه او د خود نه مې مه وباسه کینه اوس درپسې کینچیر وباسم پرېږدئ نه نو ته ما ته ده ووایه چې ته د دې کور له آخره چېرته تللی وې زړې تنګ شوی بس هوا خورۍ له بچلې وه هوا خورۍ له نه وتلې ته بې هوان وسۍ له تلي ومه بال بچه کېدو ایمرجنسي وه او نو خامخا ایجنسي خو به یې خامخا وه نه وې بره بیا به نه ځې ښه تاسو خو من جوړ کړی دی چې توبه 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 قیامت په نه جوړ کړی تاسو به باندې ګیاره باره تېره کړه دا چېرته تللي وې پارمل چرګې هغه پارمل چرګه یې درته وویله څه زما د پارمل چرګ مورې په کلا وغوږونو که تاسو که ما ته چا وویل چې چېرته تللي وې که نه یا چا من تپوس وکړو یو یو سره به ګورم همداسې ښځې همداسې ښځې روندارې ما درته نو ویلي چې واده تبۍ د بربادي ده خوشحالي ده سوکالي ده بیم قصابه دې کور ته راوستې ده په قرض کې قیمچیانې ګرځئ اوستې الله عمل شه وی خدایه ډوبه شومه دا خو ما ښځه نه بلا کونه راوسته اوس به ترې ځان څنګه خلاصومه ته ماته ده ووایه ښځې چې ته زما د اجازت نه بغیر ته یې څنګه وې څه به د یو ګیټ کې نه اجازت الم او ستا چې بل خدا راغلی زه ستا مجازي خدای مه غواړې ته صرف بوتل او هغه هم د ټوخي بوتل د ټوخي بوتل ګوره ماته نیغه نیغه مه کېږه وی ته په ما ورغونه چې په ما باندې سترګې وباسې ته بېبې نوم په خوله باندې وایسه خوبونه ته بیا به لاسونه لاندې که خونه دي دغه او دغه شان دي اوی خدا وی خدای غر کشوما یا الله دا سره سره کېږي وی خدایا اوس به څه کومه اوس جاړه اوس کوه ویرونه وای دا چا دا په خپله نو بیا ګیله مه کوه د بله او که نه ما غلط کار وکړو دا تاسو به ډېر ښه کار کړی زما بني زما خبره واوره زه خو مور او پلار غرقه کړم نو ته خو مور وې تا خو خپل زوی په خپله غرقو هر طرف نه زه غرقه شومه خاوند مې ملاړو او زوی مې ملاړو غرقه خو زه شومه لاره ځواني مې لور شوه مور او پلار مې پیسو لیوني کړي او که نه او بوډا سره پیسې لیدلې وې بس غلی شه ته هم زما د مور او پلار نه څه کمه لالچینې ته خو هم د دایي کالو پتو پیسو لیونۍ کړې وې وی زما ځواني مرګه زویه زما ماشومه زویه غرق مې کړې زه او چنونه د یوې کښتۍ سوارې یو زه مې زوی د دغه بلا نه خلاصوم نورې پرې نه خورم ته خو به خپل زوی د دغه بلا نه خلاص کړې خو ما به له دغه بوډا نه څوک خلاصوي بسه کنه ناوې ستړی شوه که دې خوښې ده غوږونه به پرېږدم ونیسه ونیسه د ته غوږونه چالاکې زوی بس یې کنه د خدای ظالمې ستړی شومه بس که کنه وایي خدایه زه دې د مور نه توبه کار کوم پرېږدم دې چېرته ویم د مور نه خو په خدای که توبهګارې دې وه نو بیا لږ غوږونه ونیسه د سهاره پورې ډېر زیاتې دی زما د کوګا کاکا خبره رښتیا وه چې واده تباهي د بربادي د غم دی وای خدایه
زه مې دې خواښې پورې لږه ورځم چې غوږونه پرې نه دي زما بیبي نه دي زم سره ځم ستا بیبي نه نه ځم ستا د بیبي بنې له ځم خدایا پاکه تو خو یې بیا راغبرګه بسې تو خو یې په والو والو ورته هغه خیر ته خوب درغلی ولې دنده ته دا چې چل کومه د فرهاد او شیرینه کیسه درته کومه د منډې مخې ته شي کیسې کوه نور خو خدای بخلې شکر دی که نه الله دې تا مو بخي داسې چل وکړه چې د فرهاد شیرینه ډېره زیاته خوښه وه او د شیرینه چې کوم دی که نه چای ډېرې زیاتې خوښې وې نو بیا فرهاد داسې کار وکړو که نه چې شیرینه یې خوښه وه نو د دې شیرینه دپاره په غل کې یو لښتې وکړو د پیو چې دا خو چای زیاتې څکي نو پرېږده چې ما یې د پیو لښتې ورته وباسمه چې بېغمه ته ته خو ما له یو ملکی کم چې ته رانولې ټوکي چغې سلې مې په ورپسه ورپسې بیکیمه لا خطا دي که نه سړی د ټیم تپوس کیسه مې درته تا ده ټوله که نه چې جوجګه پلاوم درته وایم ویله ده سلام علیکم وعلیکم السلام زما د مور امزوري مګول سلمه شي خیر خدای کنه څنګه دې پیښه وکړه کیسه مې شروع کړې وه هغه کیسې سر وخوړو رانه دې لکه د منډې مخې زه خو مې د خواښې سلام لرالم نو ته خو ډېر نېکبخت یې دا ستا د راتلو ټیم دی پرېږده ما دې خو بس کښېنه خپله د چنونا سره کښېنه او ورسره کیسې کوه که نه لکه څنګه چې زه لګېدم دلته سپرغی ته کیسې کوم یاره سړی خبرې لم نه پرېږدي زه خو مې خواښې له دې له راغلی یم چې زړه ښکته پورته نه کې زه به سره ولاړه یم ما سره مه ودرېږه ښاد اوسې زه خوږه درنه په خپله کوټه کې د خپل خاوند چلونا سره کښېنه سپرغۍ خواښې زما د خبرې دا مطلب دی که نه چې موږ دواړه ورته یو شو نو په دې ټولو باندې به سم سر وګرځو د سر ګرځولو لپاره ته یوازې کافي عمران چامان دغه پکار دی غلی کښېنه بوټاکه چې چا ګړولی نه نو کړېږه ما خبردار چې زما خاوند ته بوډا ونه وې یعنې زه به په تا سر وګرځوم نه نو ولې شازلمې ورته ووایم بس چې بله خبره ونه کړي زه خپلې کمرې ته ځه ورکه شه ورکه چې خپلې کمرې ته ځه بوډاکه دا چې سمه خوښه وه خوښې سمه خوښه وه یا زما دې په توبو توبې پروردګاره دا خو ویمه په خوله کې سم اور ګرځوي چنونا بچیا اوس ورته ځان ټینګ که چې د مور دې منله که نه نو همدکه حل به دې کښېږي بچیا ته خو په لږ ساعت کې نیمه هم دې پاتې شوې وختي دا دې راباندې غوږونه نیولي که نه او زه مې هم ټاکوله وایي ته ډېره ټوغکې راشه دومره لوی ځیګر دی بیا هغه د بلا بیا راغه بل دی ما پټ کا پوهېږې څه تا ما ته بلا وویله ته ودرېږه چې دې وله سم کړم دا دې خوښه د بېبې د خوا نه دي شکر وباسه چې مې پرېښوې دا دې خوښه د بېبې د خوا نه دي شابه نه لږ سړیتوب یې زده کړه ښه زه تا نه یو تپوس کوم دا زما په دې زوی باندې څه کړي دي ها ستا په دې زوی کې دې څه چې زه به پرې څه وکړم ستا د دې زوی په سر کې ښوروا شته نه ته ماته دا ووایه چې تا پې دا غوږونه ولې نیولي وه ښه مې کړو ته مې څه کولی شي خپل خاوند مې دی او هر څه کولی شم ستا خاوند دی خو زما زوی دی وایم ته ماته رانږدې خو شه چې جهنم دې ځای کوم او که نه نن ورته اسمان کې ستوري ښیمه بېبې پام کوه کمزورې نن دې د دې چنونا نه توبګاره کومه څه ته ما د خپل زوی نه توبګاره کې ته لا څوک یې چې غمونه کې زه تا سره یم ما سره یې که نه ما سره یې
ناوې اوس خو درته پته ولګېده که نه د اوبو نیم راوړې ناوې ورته مه وایه په سر یې مخې جوه بوډکه ورته وایه بوډکه وای تا نظر بلې تا نظر تا نه قربان بلې ما ته بنه مه وایه زه ستا ملګرې یم بیبي زما ملګرې ده ستا ملګرې نه یم ته خو زما ورکور دی چنونه زوی ویم راوځه که ایمان درکړي نو راوځه زما د ټولو سره به پوهېږم څه د پارته خو راوځه که نه ای د چنونه اوس اسم نشي کولی ګیدړه مې ترې جوړه کړې ده ویم بیبي نن به زه ستا په کوټه کې ویده کېږم او ولې نه ته به زما په کوټه کې ویده کېږي ما معاف کړه ما په خپله مرضۍ د چنونه د پلار سره واده نه دی کړی زه خپل مور او پلار مجبوره کړي وم سترغی زه په ټول حقیقت باندې پوه شوم زما له طرفې به مو ستا ته هېڅ شکایت نه وي زما نه به هم څه شکایت نه وي او زما نه به هېڅ شکایت نه وي یا پروردګاره ډېر ډېر شکر دی خدایه چې دې دې په خپلو کې په خدا کړه چې ته داسې کار وکړه چې چا نه پیسې در کومه لاشه یو دوکاندار نه د مچۍ والا دوکان نه یو غټ جبې د مچۍ روله دا د مچۍ دغه پیسې دا کاری لکه چې ته زما پېښېږې نه یاره ته خو په خپله پېښې دا راته ووایه زمګیا چې هغه لور مې څنګه وه په خره او ټټو کې خو فرق کوه که نه سړیه ته ما ته ده ووایه چې ته خرې او که ټټو خبره دا ده چې ته زما خر نه د لالا خرې نه بلکې سخرې داسې ښکاري چې په دواړو سترګو شمکوري کړو ته لا خو که غوښه ډېره وسوځي که نه نو د پیسې نه غوي او راټینګ شه پروزې داسې ښکاري چې لنچ پکې لیله رواني ویم خوږه ایله دې د نښې منځ ویټو سم سپېره زبرګې که بله لور مې وی که نه نو مې پیمان تاله در کوله او راکوله دي که راخرڅوله دي په یوې خو د خاورې واړولې ته راته ته ووایه خوږه چې هغه زما لور سپرغۍ څنګه وه هغه څنګه ده ویم تونه لچوم پتاشه تا اوس زما نه د لور هیله بیله تپوس وکړه چې پړه ماړه په خبره پوهېږې نه در سره راټینګ یې کړه څنګو ده ای مولا دې بېخو باسه څو ویل شه نه خوږه غورار ده کوه خو دا کار مه کوه خورې نه ما اشتغل راوځه که نه بخي چې در معلوم یې کړمه یو را سره معلومه کوي ما ته پته ده چې تاسو راته ټول یو ډبلې شوي یې راځه په یوازې مې درسره ویلی شمه خو ته راوځه تا د خدای یو ځل د دې کوټې نه را بهر کې کړه نو ګورو به در سره یا خلکو د جرمن جنګ لا نه دی ختم شوی او د خدای بدبختو دا څه ډرامه شروع کړې ده دا تاسو څه کوئ د منډې مخې دادا هماغه د خواښې او د انګور ډرامه ده خواښې نه خواښیانې سخر بابا زه تا سره مذاکرات کول غواړم ها نو ځکه مذاکراتو ته دې غاړه کېښوده د منډې مخې نه مذاکراتو ته به غاړه نه ږدي که ګور ګران دی نو د مړي ناکام دی نو بس باید داسې کار وکړئ مذاکرات شروع که مذاکرات سخر بابا خبره دا ده بس دلته زما ګزاره نوره ګرانه ده نو بیا دا چې زه ځم
ویم خدای دې یو ځل درې دروازې نه را بهر که که نه ته د خپل ځان حال به وګورې. بچه چا سپرغی ښه نو ته څه ویل غواړې خبره کوه څه کې ته بس خبره دا ده چې چنونه دې ستاسو مبارک شي ما پرېږدې چې زه ځم. ښه نو لکه چنونه پرېږدي د منډې مخې واده کړی نه کړی خو خبره دا ده سخر بابا چې زه به ځان څخه خپل ټول مال اسباب وړم. ویم او دې پوهېږي چې ستا په دې مال او اسباب وړه دا مال اسباب دي او زغله چې کوم خوا دې خوښې خوا زغله. څنګه زغلمه ته دغې تانېداران څه به څه کوم. رمایې د دې تانېدارانو نه ستا بلام خلاصه بس دې خوا ته راځه پرېږده چې تښتي پرېږده چې ځي. سخر بابا دروغم خو صحیح خو ټوله ذمهواري به ستا یي. او بخدون ذمهوار دی یاسا ودرېږه روانه وه څه چل دی واده تباهي د بربادي ده. ورګته راویله وه راځه کوګا راځه ما خو درته ویل که نه ښه شوه چې ته م راغې اوس به ټول زما خبرې ته غوږ کېږئ او خبره زما دا ده چې د ټولو نه غټه ناروا ما کړې ده ما تاسو من دا تپوس وکړئ چې هغه کومه ناروا ده هغه ناروا دا ده چې ما سپېغل سره واده کړی دی واده ما له دا واده کول نو پکار و ځکه نو پکار چې د دې په عمر کې او زما په عمر کې د ځمکې او د اسمان فرق دی او بله خبره دا ده چې ما د دولت په نشه کې د دولت په نشه کې دې غریبې ژوند تباه کړو د منډې مخې خو بله خبره درته کوم دا هم واورئ چې زما نه غټه ناروا د چنونه مور کړې بلکل ما سوپه ناروا کړې وه. بیبي ما له بیا واده ونه کړې زه سبق ویل غواړم. ای شاباسي بچې سبق ووایه سبق د ځان نه سړی جوړ کړه د منډې مخې. آفرین لالا ویم په ژوند کې دې دا خبره چاته دا کار وکړه. راځه شکر دی چې تا خو تسلیم که که نه زه خو ویم چې همننه دې سکول ته ځي. ای ته په خوله دې برکت شه. فرغی زه ستا نه معافي غواړم زه ستا قابل نومه ځکه چې زه د عمر په هغه حصه کې وم چې ما ته الله کول پکار دي. خو یو خبره درته کوم فرغی تا سره خپل فول اختیار دی زما له طرف نه په تا باندې هېڅ پابندي نشته که ته ما سره ژوند دلته تېرې هم ستا خوښه ده او که ته ما سره ژوند نه م تېرې نو هم ستا خوښه ده ته تللی شي تا ته اجازت دی د منډې مخې. ته چنونه پلاره زه یو پښتنه یم خاون یو خاون یي که ته بوډا یې نو هم زما خاون یي. ای شاباسي دلته به ته اوس زما د بلې په حیث نه زما د یو ملګري په حیث اوسې. او زما ملګری ده بیبي. څه ستا ملګري ولې مور ملګری نشي کېدی څه دادا ولې نشي کېدی. ای ته په پیر د رحمت ستا یو خبره درته کوم او ښه په غور یې واوره چې واده خوشحالي ده او سوکالي ده. ځان بویه Sam Shahrukh Khan. I'm the king.
I am Shah Rukh Khan.